درخواست میں دادے زمان معزز و سامعینو وورئی نبی علیہ السلام تا جبرائیل امین حاضر شو اللہ رب العالمین ستا پو صحابو دیر عاشق دے ستا صحابی وی چکاش زمان عمر سمروے آٹولو وی سمروے اتیا کالا سمروے اے زمان محبوباش پد مبارک شاہ دلیلت القدر شپد مبارک شاہ دا اغش بدا اے زما حبیبا چپتیش پباندی اگا قرآن کریم چی ما پتا نازل کرے زمکل 23 سال کے راغلے اگا قرآن ما پتیش پباندے بیت العزت ترا رسولے دے اے زما محبوبا اغش پی تماش پد عزت ویلے دا ربوی چی زورت دے عزت لقب ورکما سوک اغی طبیعت تحقیر ورکولے اے مبارک دیش امتیانو تدیو آیا شپم مبارک شاہ لیلت القدری دا شپ سمردا خیر من الف شاہ دا غردا دا سرو میشتونا اوستا صحابی ہوئی کاش زمان عمر اتیا کالوے دویتا او آیا چاچ پدیش پباندے زمان رضا حاصل لکڑا پدیش پباندے ورکاتا نفل اکڑل بدغش پباندی یو ظلمات لاس برکو یو ظلمات جڑا اکڑا یو ظلمان غختن اکڑا زبورت دی ظلمیشتو برابر ثواب عمل نام کی اولی کما عزیزانو ظلمیشتو دپارا علماء حساب لگاو لے دے 83 سال سلور میشتی دپاسا دری اتیا کالا او سلور میشتی پی د پاسا نو دا اتیاونا عمر سیواشو کو سیوانشو نو مانا دا اے دا محبوب امتی ستا ثوابا دا ایوب علیہ السلام دا عمر نم سیواب عمل نامہ کی پیوش پلی کلے کی گی انشاءاللہ عزیزان مبارک مشا بے پرشتی رازی پدیش پباندے رازی صلحاو سر ملاقات کی اولیاء اللہ سر دا حدیث مفہوم دا دے چل اولیاء صلحاء نیکانو بندگانو سردا فرشتے ملاوے گی او خاص کر ما داغا بابا جی سے خبر تاست اکڑا مولانا رئیس خان سے حفظہ اللہ دیر لوی ولی و بزرگ انسان دے داغا خبر تازین کی قریات ساتھی اگوی خاص کر دا مسجد نبوی او دا بیت اللہ شریف دا معتکفین سراوی ملاوے گی اللہ دی منگو تاسے کہ ادب راولی دا مدینہ منوری دا زمان علماء دیوبند خصوصاً ما یوزری حساب لگولو زمانگا 413 پوری تقریباً یا 440 پوری علماء دا دیوبند و جنت المعلا مکہ مکرمہ کی دفن دی او تقریباً 1800 یا دا 1800 نا تقریباً سلور پینزہ کم یا برا دا پا جنت البقی شریفہ کی خختی تازی بوائی چی دا مقام ورطولی ملاو دے عزیزانو کم عالم کے چی تصوفی ذکروی دا آقا دا خور ادب و منوی زمانگا پا دی علماء کی اولی تیر شوے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ورطوی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دی مدینہ منوری تلارو چلارو نا دی مبارک وی درو شریف اوالو آو وی سمرگری ورطرال چی جی سلام تزو وی دی مبارک جڑل ناستو لاندی لی دل بس سمرگرو سک انتظارو کو اگوی لارا چیرہ بس دی ناستے ہو جاری بیا بل مانسا پس سمرگری مریدان شاگردان رالا حضرت سلام تزو داوی مقصد دادے چکا شیخ قرآن دیشی تو سلام طریقہ بتینا یادکو گنگوہی رحمت اللہ علیہ مبارک بیا لاندی لی دل بے لاندی داسی لی دل او جڑل بیا بل منزلہ انتر دے چی سبا پشمنی مال باندے رشید احمد گنگوہی یو توی بچیا رازا دی پا جڑا شو رازا دی پا جڑا شو رازا دی پا جڑا شو پشمار یو راغوندی بلا کسان راجہ مکرل گنگوہی رحمت اللہ علیہ بلا مرگری راجہ مکرل یو توی ترازا بل توی ترازا بل توی ترازا
आर यो मरगरे खुशहाल रे राजी बचियानो जु सलाम तजु अल्लाह अकबर पमलगुरु की वख्तर राग खुशहाली राग जी बाबाजी बस सलाम लसंगे जी बाबाजी में दल तस्तर के खता करे तो बाबू सलाम बांधे रवान शो और स्तर की लान दी निवली दी आय हाय मंग सर पयो लास की किमरवी मोबाइलवी बल्लास के पेजारवी दासी 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 दा पुईगी रशीद अहमद गंगोही न पुईदर दा पुईगी इमाम अबू हनीफा न रजी तेरी कड़ी सो रजी सलाम यौजल करे अल्लाह अकबर उस बता से वही चुवा मौलाना दात सबे दा मोई चमह के उलमा न पुईदल तबा बशु हलाक बशु इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुबारकता आकाश पके वही बचिया राजा निमशपदा सुख निष्ठा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वलाड़ दे वलाड़ बांधे हुक्म उशु कीना इमाम अबू हनीफा के नास्तो और हर जल्लवी अल्हम्दुलिल्लाह हर जल्लवी समुआई तीजुआई शागिर्द शातन मुतवजी शो हजरत अर्जल्लद अल्लाह हमद व सनावे हजरत पते राज में कोई का इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह में अगे मुबारक में वर्त उफरमाइल व बचुया जमात्री मसली विच जमा वर बांदी शरह सदर शवी नवा जोर बांदी पुई नोमा मादीद पार इंतजार कौलो जबद आका दरबार तजमा जबद आका दरबार की सलाम को माँ जबद आका दरबार की अर्ज को माँ चेद अल्लाह हबीबा जमा सो मसली दी जबखली मसली पर चबान दिल कमा अगर परच मात कल जवाब मिलोशी चे माता उमर हुई राशा माता गारी यार हुई चिराशा बेबराजमा वो बचिया परुंश परात इतला मिलोशा चिस्ता दरखास्त बांधे गौर शवे दे वो नुमान बिन साबिता निमश पी तजानरा और सवा नुमान बिन साबित में निमश पर आ गए नुमान बिन साबित में वही तायवल शेख अल्हम्दुलिल्लाह और तवी बचिया यवी मसला बांधी ची जमा शरई सदर नवी शवे सईदुना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु रातोल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वरतवी ए जमा यारा ए उमर इब्न अल खत्ताब नुमान बिन साबित आया जिसका मसलत सेदा अजीजानो ज़मानो मान बिन साबित यौजल तले दे स्पीतिरी कड़ी नहवरजी मदीना मुनव्वर की उखलबान दी खंदारा गले नदा नौमान बिन साबित बटूलश पहरम की वलाड़ो जड़ावे कौला अजीजानो द मदीने मुनव्वरे अदब पकार दे आका दकली अदब पकार दे रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह रवान लान दी पूरी दासी व अजीजानो ज़ोएम चिदे के इश्क मुस्तफा नवी दाद दी बंदियत दावन के चाकी ची अदब नवी ता बजान लदी बंदे नवे चाकी ची मिन नवी जान तब दी बंदे नवे चाकी ची मिनवी दिब अहले सुन्नत वल जमात द उलमाए देवबंद नवी चाकी ची मिन नवी चाकी ची अदब नवी दाब दी बंदे नवी रशीद अहमद गंगोही में लांदी गुरी सलाम तलाड़ो मलगिरी अरियवी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह रशीद अहमद गंगोही मुबारक में वसरस की हुई सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि में आगा मुरीदान रुस्तु तपूस की एजमुंग शईखा मुखुस्ता सलाम वान औरेदो उसरब दाम औरेदल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
دا سلام سټیم کې پیش کو ورته وی بچیا کله چې زما په شونډو باندې د جانان نام راتللا و خدایا من بوزي خو ادب سره مبوزي یا الله مونږ په ادب التم ادروا خدایا مونږ د ادب سره سلام ته ورسوا آقا مبارک می کل کلا روزه ته سوګرا نزدیک ورته وی دی خادمانو ته دی ما تارا نزدیک عزیزانو درخواست د شپې نه جمع شوي د کوم ځای زپدے تحدیث باندے تو خداوند متعال ډیر شکریہ ادا کوم دامی د شیخ العرب والعجم دامی د مرشد دامی د استاد مولانا محمد حسن جان شہید رحمه الله ویناوا چې کله خادمان درته وي چې مخکرا سلام اوکا دامی آقا دے دا صدیق اکبر دے دامی عمر ابن الخطاب دے خادمان دی دلاس انیسی دامی دا شیخ قولو دا دستا کمال ندے دا دربانی دا روز اقدس دا خوانا پیرزون دا ورطا قاوی چی ما تیرا نزدے کا اے عزیزانو الحمدللہ دا نعمت ما تا ملو دے وزد خود تعالی دا ټول جہان سو نشی عبدالمتینی سوکیدار شی او دے مالک شی او وی دا تقسیم وا پا دے ټولو سنو تقسیم اولو باندے واللہ کے خوشحالیم زویم دا ټول خزانے زما شوی لاری بشی او ما تا اغا موقع چه ما تا کل خادم خاص در روز اقدس اشارہ اکڑا او زید خلقو نراجدہ کرم او پدی اگئی را تلاس کے خودو ز اغا منظر او اغا ٹیم واللہ باللہ پہ د جہان د بادشاہانو پہ بادشاہی باندی ورکوان او دا سبنوا الحمدللہ دے ٹولو تا پتہ لگی چی التا سوک ادرے دو تا نپری دی او که ادرے گم 2 منٹم نپری دی ز الحمدللہ تقریبا دا اتو او دا نهو منٹو پمینس کی دوم رضو اللہ پاتے شوئے الحمدللہ او ناکبندی شوئے الحمدللہ زد اللہ نا دیر راضیوم مالا چی اللہ کم عزت را کرو او رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ لے کہ دیوبندیت دعوی زوکم نصب حق داریم رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ لے بچیانو تا وی شاگردانو مریدانو تا وی بچیانو ستاسی تشکیل ما نو کرے ستاسی تشکیل عمر فاروق کرے ہو چھے دادا زان سر سبات سلام تراولا تاس قسم دے ما یزل قتل دیوبان یو عالم اسپنگیرو آرے او دا باز صوفیہ کرام براتلل ناس بو دا سے صادرنے بے پسر را چولیو پٹکی بے والیو غلی بناستو ما تا پوسو کو مول دی سڑی کی سکمال شتا دے یرا دا غی میں ٹیم معلوم بدی بس سلام تکلزی یو اشپا میں ٹیم معلوم کو پشمنی مالو واہ بس دی غلی راو چت شو تی سلام تروان شو قسم در تخرم مدینہ منورہ بانی 24 گھنٹے انوارات راوری گی او دا انوارات علامہ تپسترگ اخودل الحمدللہ یوم پدے باندے یو پا یو یمنی عالم باندے تواف دا بیت اللہ تواف زیارت کولو دا غٹ اختر رضوا او بالکل پشا کوپو داسو وچکلک انسانو لاندی لی دل او قسم در تخرم کما عبدالمتین دا غم مزل لاندی کولے شو بس پا منبر در تناستم بس پاک باندے میں لگتیم دا پارخ پل احرام دا سے اونی ولو پل احرام میں پیدا سے لگ اونی ولو یو چکر خطویم کو سر برابری دے نشو جبے میں تپوسو کو اداد یمن یو لوی شیخ الحدیث تے او دا لویو علوم خاون دے اللہ دے لوی علوم ورکڑی او دا وقت دا زمانے لوی غوث دا زمانے دے دا زمانے لوی ولی دے بے دعا را توکر الحمدللہ عزیزانو یاد ساتے زما غرض دا دے چھ دا نن زمانگا استاسی دا پارا دا اللہ دا ملاقات و رزی دی دا ملاقات و رزی دی جنت دا اللہوی کلو شاہ کل شاہ ابو حریرہ حدیث تے رضی اللہ عنہ امام ترمیزی راوڑے ابا حریرہ فرمائی رضی اللہ عنہ وہی چکل دا رمضان رنبیش پشی اللہ جہنم تا حکم کئی دروازی بند کئی دا جہنم اغا دروازی بکلوی چپ کم دروازو باندے انسانان دا جہنم نا جنت درازی عزیزانو وان میں بلگی دلی تاسی وہی یو طرف دا دروازہ بند دی گاڑی باغ سے راتا ہوئی گی
टोले दरवाजे द जहन्नम बंदे दतलो दरवाजे बंदी हुई दरवतो दरवाजे बकोलावी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मुबारक फरमाए वही जहन्नम ताला हुई दरवाजे दी बंदिशिस्ता टोल खाजिंद जन्नत द जहन्नम परिश्ती द जहन्नम बा अगर दरवाजे बंदी की ऐलान बउशियो आवाज को उनके कोलो की दरवाजे द जन्नत दरवाजे बकोलाउशी रब्बुल आलमीन आगीन यो आवाज को उनकी तो हुक्म की आवाज को ए खल्को ए तालिबानो द जन्नत ए तलबगारो समाद दीदार ए बंदिगानो जमा चिमा राजी कवल गाड़ी राजी मातरानी दीशी जन्नत पर आवाज की अल्लाह रब्बुल आलमीन दा अज़ीम इनाम जन्नत यानु तवर के बियाबद जन्नत दरवाजी बंदी गिना द जन्नत दरवाजी बकोलाव द जन्नत दरवाजी बसवी कोलाव बवी अल्लाह रब्बुल आलमीन ब जन्नत यानु ता यो दरवाजा खास की अजीजान आगी बाबुर रैयान सवरतोई बाबुर रैयान बांदे यो आलिशान कतार वलार दे ओई दासी खादिमानी बवलारी न बस्तर गुली दिलीवी न बदागी अद आवाज फगवाले गबुन औरी दले न बदागी दानर में खबरे द चापु शुंडो रागलीवी आग बवलारी यो तरफ बल तरफ ता जन्नतियान बारा रवानी द हशर मैदान अजीजानो टोलु तपतदा अगी उरस बांदे बहर सड़े बरबन बवी लेकिन जन्नतियान बा जन्नत तराजी दरवाजो तबराश दी तरफ ना आवाज बकीगी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अजीजानु सलाम आम कई सलाम द जन्नतियानु द बाबुर रैयान तरानला आग परिश्ते बावास कई ए जन्नती दन्न नराजा जन्नती बखुल रवानी ओ खुदाया दा अलीशान दरवाजा दी बांदी सलगी दली दुर्शल बांगे पदी बांदी दा मजीदार कुली रणा वाला गमी लगी दिली दी दा सवजदा रब्बुल आलमीन परिश्तों ता हुक्म की वर्त तशरीह हो गए ए जन्नती दास्ता दूड़ी रोजदा बेबोई आए जमा नूर अखवा बसनवी जकम तुमरा खुमा तुमरा अमल करे न दे वर्त वे राज जमा बंदा दा खुस्ताद लो दरवाजा दा तच जन्नत दनलाश वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावाति वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन द आगे जन्नत स्ता बसुमरा अंदाजवी दुनिया किस्ता कोर दे बरे तो बांधी गुतिवे जमात 30 मरले कोर दे यो जरिब में उजरादा पिन से जरिब में उजरादा लस जरिब में उजरादा सल जरिब में बाग दे 200 जरिब में आम गरीवर बांधी कर ली 300 जरिब बांधे गनम वलार दी जवाम दुनिया की कदचा ज्यादा ना से तस्म कवि लस जरा जरिब अजम का 20,000 जरिब अजम देना बसे तनवी 100,000 यो लाख जिरी बसम कही दना सेवा बवी न बवी खा वो रही लेकिन अदना न अदना जन्नती अदना न अदना जन्नती अदना न अदना जन्नती तबाला दीस्म के उदासमान बराबर लस जन्नत और की ओहो मजीब अलतवी इंशाअल्लाह दास चिकल दी दने नशी जन्नता बाबू रैयान बांदिलारशी तबा यो किस्म इस्तिकबालिया कीगी यो बेहतरीन अला न अला मखलू वाला खलक बवलारी दी बवई च दा खुदीर मजेदार दी दा खुदीर खुली दी या अल्लाह दा पकम खुशहाली की मिलवशो दा खुदुमर मजेदार दी दा पकम खुशहाली की मिलवशो ओ मुअज्जजो ऐलान बवशी ए जन्नती दास्ता दशपीद कुरान शरीफ और दौरज़ कुरान शरीफ द रमजान द तिलावत सवाब दे दा अगर सवाब देस्ता चिकल बता द अल्लाह द कलाम तिलावत कोलो ताबद अल्लाह कलाम तली दलो ताबद अल्लाह रब्बुल आलमीन द कलाम तिलावत कोलो
دا د هغې تلاوت د شپې او د ورځې هغه ښکلا ده چې الله ستا د حور او غلمانو ته ور نصیب کړه. نو دا به د چا وي؟ مونږ سره خو حرص خو ډېر دی که نه؟ دا به د چا وي؟ دا به د وزیر اعظم صاحب وي ځکه چې بلا خیراتونه یې کړي. ای خوارانو خو بلا دې ته خدای دې رحم وکړي. بس کې دا خرڅري ای د خدای بندګانو داسې د دنیا کې اړو مړېږئ نه. راځئ د آخرت طرف تم لګ راشئ. شپېته کاله عمر دې 100 کاله عمر دې. الله بنده پرېږده دا څه نعمتونه دي په دې باندې د یو بل سټونه تاوهئ، یو بل لاندې کوئ، یو بل غصم لوئ. ورک دي شي دا نعمتونه د دنیا. دا څه نعمتونه دي؟ والله که ته د جنت د لومبي قدم ښکلا وګورې ته به وایې چې الله ماتې نه 1000 وزیر اعظمۍ قربان کړی. دې زمونږ سره لکېنې دا وزیر اعظمان چې مونږ یې پوهېږو بیا به دوی حکومت نه کوي، بیا به مونږ پسې کوسه په کوسه نه ګرځي چې وټ راکړه. دا خلک خبر نه دي. دا دې د عشق میدان ته ودانګي. دا دې د منصور په قدم قدم کې دي. دا د روزو د تلاوت د ثواب نه خبر شي. دا د صدقاتو د رمضان نه خبر شي. لومبۍ دیدار به دې خلقو سره وشي. بیا داسې روان دی. یو بهترین جماعت استقبالی ترا اوتلو. الله اکبر. دې روان دی سیبا زمکه باندې دې چې قدم دی یو قدم سره خوشبوئی را اوچتیږي. یو قدم سره الکه یو خبره مانه پات شو ته دا خبره مکه مانه هیر شو. ما ویل په ليله القدر شپه باندې ملائک الله پیدا کړل. یو بیا د ليله القدر په شپه باندې الله جنت ته د بوټو انتظام په دې شپه کړی دی. په ليله القدر شپه باندې الله د جنت د بوټو بنیاد په دغه شپه باندې اخودلې چې بوټي په دې شپه نه د جنت کې د لګېدو انتظام سلسله شروع شو ان شاء الله. بعض خلک وایي جنت میرا ده، میرا نه ده. خدای پالوا مور کو ولې دا سنغه ده چې میرا ده. جنت ته جنت ته خدای میرا جنت ته هغه تیار دی، کور تیار دی، انتظار دستا د عمل دی. ته عمل ته وکا، ته کار برابر کا، نور درته جنت کولو دی او دروازې درته کولو دی ان شاء الله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جنت کی ان شاء الله دننه شو سوچ می بتا بیان بوزو ان شاء الله جنت میں خوغ دے لگا دے نورو شر پڑق تو زمنګ زارش نکړه. یو خود شکر بیماران او هغه دی دنیا ته نوې فلم را پیش کړي چې دا د خدای دا بندگان و تر دیږي خپشي ابل ورځ یار ویلو معراج پکې نشتا. مونږ یو بد نر بچي एकदम اعلان وکړي نه خدای شته نه رسول شته. لانجه به ختم شي مړه لانجه ور ختمه کا د خلق واسم معاملې ګډه وډه دا او مستاغون دي خلق زمون خوخ دي چې بس کاته راته اسانه بس یاد ساتي رونو. زما درخواست داده چې د اهل سنت والجماعت عقیده با نه پریدو ان شاء الله. کنه پریدو با اسنه چې دوکه شي ګوره ښا د نیټ دور دی. نوې میلې برازي، نوې ډرامې برازي او د دې خلقو د ډرامو په سبق موړي. رب العالمین مونږ ته د جنت دیدار، مونږ له د جنت ښکلا، مونږ ټول ته الله جنتونه را نصیب کړي. او عزیزانو یو درخواست مې داده دا ایام ډېر مبارک ورځ دي. مونږ سره په دې رمضان کې ډېرو مرګرو سوداګانې کړي. یو هغه سودا دا ده ان شاء الله زما دا غرض نو مو سره زینو د اختر د پاره د گاډو ودرېدو دا اوس او ما ول د مرګ او درد پته لګی نه ایس پته لګی نه. دا پردې مال دی او دا د دې مدرسې امانتو ما ته خلق را کړو او ما پیزان زر تر زرا د خپل ذمہواري نه پند لري کو. اوس ان شاء الله العزیز د دې مدرسې د تعمیر لپاره به دعاګانې غواړو. دا یو سوال درته بیم کوم چې دا یو خبر براته د زړه نه کوي چې خدایا زمونږ مدرسه په پاکو پیسو جوړه کړه. خدایا د سود خورو مال، د نشو تماشو مال، خدایا زمونږ مدرسه ته نه بچو ساتي. خدایا دا مدرسه دا چې څه جوړ کړه دا یو جنت دی. الحمدلله تاسو ټول وګورئ دا بهترین حال ته وګورئ بر لاندې دا الله جوړ کړه. خدایا مال د پیلورو والا د پیسو پته چې د چا پیسې دي ازما داسې ګلان دي چې الحمدلله زما زړه ور سره مینه کوي، زړه ورته دعا غواړي. نو ان شاء الله زه تسلی در کوم چې استاد په دې مدرسه کې د نشي پیسې باندې لګېدل ان شاء الله. نه د پوډرو نه د سود
دا باندې لګېدلي، نه د بینک منافع دا باندې لګېدلي. دکې به انشاءالله داسې پیسې لګېدلي چې ما ته کله راکولې یو برابر راځي قتل به او یو به دا ما لیدل بس پاکې پیسې راغلي انشاءالله. ما ته یو ملګري قسم وخوړی مولوي صاحب زه ډېر ګرځېدلی یم، ما یورپ کې یو ملک نه دی پرېښودلی، وایي د دریو جوماتون نه علاوه چې یو مې لیدلی نه دی، یو مسجد نبوي شریف، یو بیت الله شریف، دا دوه مې لیدلي، او بیت المقدس مې نه دی لیدلی. د دې دوو جوماتون نه علاوه بیت الله شریف او مسجد نبوي شریف، او د دې نه علاوه او د مدینې منورې مسجد قبلتین، مسجد قباء او څو جوماتونه چې د مدینې منورې په ځمکه باندې جوماتونه دي. او دلته راته وویل چې په پاکستان کې ما سترګې غوړېدلې دي، نو ما ته چې سکون میلاو شوی الحمدلله هغه دا جومات دی. دی که ما ته سکون وی میلاو دی، او زه تاسو له دا خوشخبري در کوم الحمدلله زمونږ د جومات نسبت آقا مبارک سره دی صلی الله علیه وسلم. نو دعا به دا راته کوئ چې الله د دې مدرسې ټول امور سرته ورسوه. مونږ را روان کال ته ځکه د آقا مبارک خبره وه، ما ته یو چا څه پیسې راکولې، ویل دا د مدرسې د وړو پیسې دي، مال دا ځان سره کېده، مال ځان سره کېده. ولې معلومات اوس مه راکوه چې د وړو پیسې د وړو ته کېده. انشاءالله چې کله مدرسه شروع شوه 50,000 لکي هر څومره چې به یې پې وړه راوړو او خدای به یې برابر کړي. خو موږ یې مدرسه کې هغه پیسې نه جمع کوو، ځکه محبوب مبارک فرمایلي چې د مدرسې دپاره جمع مه کوئ او تمه مه کوئ، جمع او تمه. نو دا به جوړو انشاءالله. کله چې ضرورت راتللو زه به تاسو ته اشارتن ویم که د چا پکې وسو کېږي که نه کېږي، بس الله ته منظور داسي. نو الله جل جلاله دې هغه ملګري چې هغې خپلې پیسې وړو ته کېښودلې، الله جل جلاله دې د ټولو ملګرو مال اولاد کې برکت واچوي.